السلام علیکم، زه ستاسو روشان خان. نننۍ موضوع زموږ په هغه ټاپک باندې ده چې هغې ته وایي ګوګل کروم. یعنې ګوګل کروم موږ څه دپاره استعمالولی شو او دا څه کې استعمالیږو. نو د دې ډېر یو سمپل جواب دی. په دې کې موږ نیټ کوو او انټرنیټ پې کولی شو او په دې کې موږ یوټیوب او نور داسې ښه ویبسایټې پې چالو کولی شو. نو په اپلیکیشنو کې نورې هم ډېرې ښه اپلیکیشنې شته، خو د ګوګل کروم یو خپل مقام دی. او په دې کې تاسو که ستاسو په موبایل کې ګوګل کروم انسټال وي او که تاسو غواړئ چې یار زه د خپل د لیپټاپ په شان د کار وکړم، نه پای کې دا هم کېدی شي او دا تاسو د کمپیوټر په شانتې هم استعمالولی شئ. او دا ګوګل کروم چې دی نو دا د ګوګل یو ایپ دی. او په نننۍ ویډیو کې به موږ د دې یو څو ټریکس او ټپس تاسو سره ډسکس کوو چې هغه په نورو اپلیکیشنو کې نشته. او په نننۍ ویډیو کې به موږ دا دوه ټریکسونه ډسکس کوو چې یو ته وایي انکاګنیټو ټپس او بل دا چې موږ په دې کې پاسورډ څنګه سیو کولی شو. او که تاسو داسې غواړئ چې یار داسې ویډیوګانې د ماته راځي، نو د دې نه مخکې تاسو داسې کار وکړئ چې دا ویډیو چې ده نو دا لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. اولنی کوم یو ټپس چې زموږ سره دی نو هغې ته وایي انکاګنیټو ټپس. دا هغه ټپس دی چې کله تاسو غواړئ یار زما دا ویډیو یا زما دا هسټري چې ده نو دا بل څوک ونه ګوري او زما په موبایل کې داسې هسټري پاتې نه شي، نو دې ته وایي انکاګنیټو ټپس. او څوک به هم نه خبرېږي چې تا په دې موبایل کې څه کتلی دي او که نه. او دویم نمبر ټپس ته موږ راځو. که چېرې موږ چېرته په دې ګوګل کروم کې یعنې چې په فیسبوک او یوټیوب کولاو کړو، نو د ګوګل کروم کې به ستا هغه پاسورډ سیو وي چې کله تا یعنی خپل د جیمیل پاسورډ وو نو هغه به اله شو کېږي. او دریم نمبر ټپس په دې کې دی نو هغې ته وایي ډارک موډ. یعنې موږ څنګه کولی شو که چېرې په تیاره کې موږ یو او موږ غواړو چې زموږ دا سترګې خرابېږي، نو د دې دپاره به تاسو ډارک موډ آن کوئ. دا په دې ګوګل کروم کې یو خپل اپلیکیشن دی او دا چې دی نو 10 ورژن نه خبره دی. تاسو په موبایل کې 10 ورژن هي نو دا اپلیکیشن کې به دا اپشن تاسو ته راځي. او د دې ډارک موډ سره به ستاسو سترګې هم نه خرابېږي. او د دې دپاره به موږ د موبایل سکرین ته لاړ شو او په نمبر به د سره دا ډسکس کوو، دا سمپل ټریکس او ټپس. نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ دا چینل چې دی نو دا سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. نو زموږ سره چې اولنی کوم یو ټریکس دی نو هغې ته وایي انکاګنیټو ټپس. د دې دپاره به موږ ګوګل کروم ته لاړ شو او بیا به د 3 ډاټس ته لاړ شو. بیا چې دلته دا کوم یو لیکلی نیو انکاګنیټو ټپس دا به کلیک کوو. چې دا مونږ کله کلیک کوو نو زموږ سره به داسې یو انټرفیس راشي. په دې کې چې مونږ په دې کې چې مونږ هر شی سرچ کوو نو دا به زمونږ هسټرۍ ته نه راځي. نمبر دویم زموږ سره دی پاسورډ سیو. یعنې مونږ ګوګل کروم ته لاړ شو، بیا به د 3 ډاټس ته لاړ شو. 3 ډاټس نه بعد به مونږ د سیټینګ ته راشو. سیټینګ کلیک کولو نه بعد به دلته کوم یو دا شین شی چې دی دا به مونږ ساین کوو، یعنې دا به زمونږ آن وي. بیا به مونږ دلته راشو پاسورډ ته. پاسورډ کې دلته لیکلی سیو پاسورډ. دا پاسورډ چې دی نه دا به زمونږ آن وي. او بل یې دلته لیکلی اوټو ساین ان، نو دا چې دی دا به زمونږ آن وي. نو زما سره دلته کومې پاسورډ چې دی نو هغه دلته زما سره سیو دي. نو دا به ماته حاله شو کېږي چې کله زه د جیمیل پاسورډ ورکړم نو دا به زما سره اله شو کېږي او ستاسو سره به هم داسې کېږي. نمبر دویم زموږ سره دی ډارک موډ. یعنې دا کې مونږ ډارک موډ څنګه آن کولی شو.